سلامونه ګران کتونکو دیدار یوسف زه یم د امازون فری کورس سټپ بای سټپ په حواله دا زما دویمه ویډیو ده. په اوله ویډیو کې ما تاسو ته ښوولي چې تاسو به خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ څنګه جوړوئ، د هغې سټپ څه دي او د هغې ډیمو څه وه. نو ویډیو به تاسو کتلي، که چا نه یې کتلي نو پکار ده چې اول هغه ویډیو وګورئ چې موږ به امازون اکاونټ څنګه جوړوئ او څنګه به یې کریټ کوو. بیا د هغې نه پس دا دویمه ویډیو چې نن کومه ده نو دا د دویم سټپ دی، حالانکې دا سټپ چې دی د ډېرو ملکونو دپاره نه وي. د هغې وجه دا چې امازون ځینې ملکونه داسې دي چې هغه امازون ډایرکټ د هغو هغه بینکینګ انفارمیشن چې دی هغه دغه کوي، دا مني او هغه دپاره ویلډ وي، خو پاکستان په هغې ملکونو کې دی چې هغه بینکینګ انفارمیشن د هغو سره ډایرکټ رابطه نه کیږي. نو دوی بیا داسې چل کړی دی امازون والا دې ملکونو دپاره چې لکه یو هایپر ویلټ یو ایکسټرا سټپ یې پکې راویستی دی. هایپر ویلټ لکه امازون ریکمنډ کوي. هایپر ویلټ څه شی دی؟ هایپر والټ لکه دا یو قسم موږ به ورته وایو چې میډیټر دی، لکه هلته ستاسو پیسې جمع کیږي او هغه پیسې بیا ستاسو اکاونټ ته ټرانسفر کیږي. کله چې تاسو په امازون باندې خپل پراډکټ خرڅ کوئ نو امازون والا دغه هایپر والټ ته دا پیسې ولیږي او دغه ته پی آف وایي او بیا دغه هایپر والټ چې دی هغه پیسې ستاسو بینک ته په پاکستان کې لیږي. نو څنګه چې ما خبره وکړه چې لکه پاکستان دپاره دا یو ایکسټرا سټپ دی، ډېر شي ملکونه چې د هغو دپاره دی خو یو پکې پاکستان هم شامل دی. نو دغه سټپ به نن موږ په دې ډیمو کې کور کوو چې لکه دې ضرورت ولې دی او موږ دا څنګه لکه دا هایپر والټ کې خپل اکاونټ جوړولی شو او هغه اکاونټ چې دی بیا د امازون سنټرل سیلر اکاونټ سره څنګه موږ اټیچ کولی شو او بیا به دا څنګه کار کوي چې دا ډیپازټ کیږي پکې او پیسې موږ ته رالیږي. دا ټوله تفصیلي ډیمو تاسو ته بس زه ښیمه. د هغې نه مخکې ډېر ملګري اکثر دا هم وایي چې یاره یو بل پانیر اکاونټ هم جوړیږي، تھرډ پارټي اکاونټ دی. نو ډېر خلک هغه طریقه ریکمنډ کوي او وایي چې یاره دغه طریقه غوره ده، خو هغه تھرډ پارټي دی او دا موږ ته امازون ریکمنډ کوي. نو امازون چې کوم شی ریکمنډ کوي نو هغه به ډېر زیات زما په خیال چې هغه به ډېر سکیور وي. ډېرو ملګرو سره ما پاکستان کې رابطې شوي دي، نو هغه وایي چې یاره موږ هایپر والټ دغه کوو، دغه طریقه زموږ خوښه ده یا په دغه مو اکاونټ جوړ کړي دي. نو ما چې زه دغه طریقه خلکو ته وښیمه او دا هر یو طریقې بیا چې دي نو خپل پراس اینډ کونز لکه په ځینو کې کنورجن ریټس یې وایي، په ځینو کې دا چې منتلي فیس یا نور فیسونه نو بهرحال هغه بیا تاسو کتی شئ. خو بله غټه خبره دا هم ده که تاسو فرض کړه د یو ریجن دپاره تاسو لکه کله چې تاسو اکاونټ کولاو کړه یو ملک کې تاسو خپل دغه د پراډکټ چې دی هغه خرڅوئ نو تاسو د هغې ریجن دپاره لکه زموږ چې اوس دی نارت امریکا زموږ ریجن دی، نو په دې کې لکه کله چې زه فرض کړئ د یو مارکیټ پلیس دپاره اکاونټ کولاو کړم لکه امریکې دپاره نو زه ویلډ شم دغه ته هم، کینیډا ته هم او میکسیکو ته هم. دا درې چې دي دا په دغې ریجن کې راځي. نو لکه په دې درې واړو کې بیا تاسو اکاونټ تاسو دغه کولی شئ. تاسو لکه منتلي فیس چې دی درې واړو دپاره بیا اپلیکیبل وي. نو دغسې که تاسو یو ډیپازټ میتھډ فرض کړئ د کینیډا دپاره یوه طریقه خپلوئ او د بل دپاره ډیپازټ میتھډ بله طریقه خپلوئ نو دا هم کولی شئ. خو چونکې په شروع کې لکه پکار دا ده چې کوم امازون ریکمنډ کوي نو پکار ده چې په هغې طریقه باندې موږ لاړ شو او زموږ دپاره سیف او سیکیور وي. او بیا که دویم تاسو په دویم لکه په دغه کې خپل پراډکټ خرڅوئ په دویم مارکیټ پلیس کې نو هلته تاسو بیا دا دویمه طریقه هم دغه کولی شئ، دا خپلولی شئ او بیا ګورئ چې په کومه کې تاسو فایده ده نو بیا دواړه هغې طرف ته اړولی شئ. خو بهرحال دا وروسته خبرې دي او راځئ تاسو اوس پوه کومه چې دا لکه د هایپر والټ دا اکاونټ چې دی موږ څنګه کولولی شو او څنګه بیا د امازون سنټرل اکاونټ سره موږ دا اټیچ کولی شو. حاجي موږ به ټول نه مخکې چې دی خپل امازون سنټرل سیلر اکاونټ له به راشو او خپل ایمیل او پاسورډ به ولیکو او بیا به موږ لاګ ان شو. ټیک ده. نو کله چې موږ لاګ ان شو نو دلته به تاسو ته نوټیفیکیشن راغلی اول ځل چې د ډیپازټ طریقې دپاره او که نه راغلی نو بیا به موږ د سیټینګ ته د ګوټ ته لاړ شو او اکاونټ انفو باندې به کلیک کو. ټیک څه کله چې موږ په اکاونټ انفو کلیک کو نو دلته موږ ته دا ټول میتھډ راشي، چارج میتھډ او ډیپازټ میتھډ او دغه چارج موږ نه کوو، موږ به ځو ډیپازټ میتھډ له. ټیک ده. نو په دې ډیپازټ میتھډ باندې به موږ کلیک کو. کله چې موږ په دې کلیک کو نو موږ ته بیا وایي چې انټر او ټي پی که نه ون ټایم پاسورډ.
نو هغه به 2 سټپ ویریفیکیشن دی نو هغه به مونږ خپل مونږ ته به دی دغه راولېږي پاسکوډ یا کوډ به راولېږي او هغه به مونږ دلته انټر کو کله چې مونږ دلته دا انټر کو نو بیا به مونږ ساين ان شو ټیک ده دلته اوس زه ساين ان شوم نو کله چې زه ساين ان شوم نو تاسو دلته کته شئ چې لکه د amazon.com د پاره دلته زما د کانیډا اکاونټ ته دغه زما نوم دی او دغه د پاره ما لر کړیو د میکسیکو د پاره دی او د برتا سو کته شي کانیډا د پاره دا و چې اساین شي نو موږ به کانیډا ولته اساین شو کله چې موږ کانیډا اکاونټ ته اساین شو نو تاسو کته شي چې دی و چې یاره جوړ میتھډ کوي ک نوې دغه کوم ولته نیو دغه لور شو او سلیکټ نیو میتھډ نو نیو میتھډ کې به موږ سکو چې لکه پاکستان به پکې مونږه ګورو پاکستان به کلیک کو کله چې مونږ پاکستان کلیک کو نو دلته مونږ ته هاي پر والټ دا دغه براشي آپشن براشي ټیک ته نو دلته مونږ بیا ساين اپ کیږو کنه نو دلته چې مونږ کله ساين اپ شو نو دی بیا مونږ له دا دغه راکی چې را لاګین وذ امازون ټیک شو نو مونږ بیا هغه باندې دغه سره انټر شو مونږ ته بیا ایمیل او یا کوم موبایل او بیا په پاسورډ غواړي نو دلته به مونږ خپل بیا پاسورډ ورکو کله چې مونږ لاګین کیږو ساين ان نو تو زه پاسورډ لیکم او بیا مونږ کلیک کو نو مونږ به نوی پاڼې ته راولي او دلته مونږ دا الاو کو کله چې مونږ الاو کو نو ګوره دلته به بیا تاسو کته شي چې دوه دغه دی کنه انډیویډوال دی او بل بزنس دی نو مونږ خو انډیویډوال اکاونټ کولاو کړو نو مونږ به انډیویډوال لور شو دا به مونږ کلیک کو دلته تاسو کته شي چې زما نوم دی او بیا ډیټ اف برث بیا چې دینو ډیټ اف برث به ولیکي بیا اکوپیشن لراشن اکوپیشن کې تاسو ورسې لیکلی شئ دلته کوم یو تاسو غواړئ دا ټول نومونه دي دا بیا تاسو بدلولی هم شئ سی او دی او نور دی د دې اکوپیشن نه لاندې بیا سیلر آی ډي دا تاسو کته شئ سیلر آی ډي نو دا تاسو له سیلر آی ډي دی په خپله درکې بیا به لاندې چې راشو نو فون نمبر به ولیکو او فون نمبر به مونږ خپل انټر کو دا غینه پس په ایڈریس لرا شو ایڈریس کې به بر ولیکو پاکستان به ولیکو او لاندې به نور چې کمی سټیټ کې به سټیټ ولیکو ایڈریس به ولیکو سټي ازپ پوسټل کوډ کوي دا ټول دا مونږ ولیکو بیا به مخ کې زو دا به مونږ نو مونږ چې نوې پیج لرا شو نو تاسو بیا کته شي دلته اوسو فرست نیم میډل نیم کوي لاست نیم او دغه شانته رازو ډیټ اف برث لا بیا ډیټ اف برث نه لاندې بیا اکوپیشن دی او دا ټول چې دی نو دا به مونږه نمبر په نمبر سیلر آی ډي خوشته فون نمبر دا ټول مونږه بیا نمبر په نمبر به دا مونږه دلته انټر کو ټیک تا او مخکې بزو نو کله چې موږ مخکې لاړ شو نو بیا اکټیویټ اکاونټ نو بیا سکیورټي کوېسچنز دي کنه نو سکیورټي کوېسچنز کې موږ دوه سکیورټي کوېسچن دا غي انسر به داسې چې لکه موږ ته بیا یادي او دا به ځان سره په ځای کې ولګو بیا لاندې لیګل اګریمنت لوا راشو دلته نو دا به کلیک کو چې موږ ته ارسه منظور دي او بیا به مخکې به د دې پیج نه بیا مخکې ځو خا کله چې دلته موږ راشو تاسو کته شي چې اکاونټ سمری دا او اډ ترانسفر میتھډ دی او دا ترانسفر میتھډ ډیپوزټ اکاونټ پیمنٹ دا ټول دغه چې دی دلته دا لیک شوی دی نو مونږه اصل مطلب چې دی هغه په ډیپوزټ میتھډ کې دی دلته تاسو بیا ټول ترانسفر میتھډ او دا ټول بیا ځان لکته شي نو مونږ به راځو دغه کې ترانسفر میتھډ لا ټیک شو نو اډ ترانسفر میتھډ دا بر چې کوم لیکته دی له مونږه دا ترانسفر میتھډ دی دغه له ورشو دی له مونږه ورالو اډ ترانسفر میتھډ باندې چې کله مونږه کلیک کو نو مونږ ته وایي چې اډ نیو ترانسفر میتھډ دغه مونږه اډ کو بیا به چې دین کنټری خالډي پاکستان دی نو ګوره پی کې آر چې دی دغه کړی دی دا مونږ نشو بدلولای پاکستانی کرنسی دا نه بدلیږي بیا او سلیکټ ترانسفر میتھډ وایر ترانسفر کنه او بیا به مونږه کته کنټینیو شو ټیک شو نو کله چې مونږه کنټینیو شو نو تاسو بیا دلته کته شي چې دلته بیا زمونږ نه هغه ټول اکاونټ انفارمیشن چې دی هغه غواړي او دا نوم او لاست نیم او ډاکومنٹ ټایپ کې چې دی نو مونږ به دغه لیکو دا
نوم موږ ولیکو. نوم الریډي دا 3 سیزونه چې دا هایلایټ دي تاسو بیا نشئ بدلولی. نوم ځکه چې ستاسو په نوم اکاونټ پکار دی که نه. دغه چې دی نو لاست نیم فرست نیم لاست نیم او میډل نیم دا نه بدلیږي. او بیا چې دی نه ډاکومنټ کې موږ ولیکو چې یاره موږ خپل شناختي کارت چې کوم دی هغه دغه کوو. او ټیکس آی ډي چې دی نو هغه هم د دیو دغه شناختي کارت هغه نمبر نو دغه به پکې تاسو ولیکئ که بله ټیکس آی ډي نه هم ښه ده. او بیا پسې لاندې دی بی آی سی یا سویفټ نو دا تاسو د بینک نه راغستی شئ یا تاسو کتی هم شئ آنلاین چې د بینک سویفټ دغه صحیح کوډ صحیح د هر یو بینک جدا دی. او بیا لاندې آی بی ان نمبر دی نو آی بی ان چې دی نو انټرنیشنل بینک اکاونټ نمبر او اسوسییټډ وایر انسټرکشن نو هغه څه نشته. بیا ټرانسفر فی چې دی بالکل په دې وخت کې هیڅ نشته، زیرو چارجنګ. او پروسیسینګ ټایم چې دی 2 نه 3 ورځو پورې دا تاسو بیا کتی شئ. فارن ایکسچینج اصل کې په دې کې بیا دی چې لکه دیو په ایکسچینج باندې یا کله چې دا تاسو له پیسې بدلی نو په هغې باندې دیو خپل چارجنګ کوي لکه یو کرنسۍ نه بلې ته بدلیږي. او تاسو له لکه فرض که اوس تاسو یو اس ډالر پاکستان کې په 220 ته یا 230 باندې دی نو په هغې حساب باندې دیو له کم هم ورکوي او بیا ټرانسفر ایکسچینج ریټ وي. ټیک شو. نو دا ټول څیزونه موږ ښه په قلاره دغه کو او بیا به دا ټول انفارمیشن چې دی موږ به سبمیټ کو. نو دلته لکه اوس دا بیا زه چک کوم دا ټول دغه چې ټیک دي او ټول انفارمیشن برابر نه نو که څه پکې هم غلط شي نو بیا به ته لویه مسله وي. ښه نو دا به موږ اوس مخې ته ځو چې مخې ته موږ لاړ شو دې موږ ته وایي چې ډیپازټ اکاونټ که نه. نو دلته موږ ډیپازټ اکاونټ چې دی هغه زموږ ویریفای شو جوړ شو. لاندې ډاونلوډ ځای شته چې کله دغه ځای ته موږ لاړ شو په دې موږ خپل دغه ویریفیکیشن دا انفارمیشن ډاونلوډ کولی شو. دا موږ ډاونلوډ کو چې که بیا سبا له څه مسله پیښیږي نو موږ ویریفیکیشن خپل ورکولی شو. دلته چې دی نو لکه بینک لوکیشن کنټري نو دلته لکه اوس کاناډا راغله. دا زموږ چې جوړ شو د کاناډې دپاره جوړ شو. ټیک ده. پاکستان هغه کیسه اوس ختمه شو. دلته اکاونټ ټایپ به پکې موږ خپل لیکلی. بیا به آیډنټیفیکیشن انسټیټیوشن نمبر چې دی د هر بینک خپل انسټیټیوشن نمبر بیا د هغې نه پس چې دی ټرانزیټ نمبر دا هم د بینک نمبر بینک اکاونټ بیا به اکاونټ نمبر ورکوي او اکاونټ ویریفیکیشن. نو بیا به لکه موږ مخکې لاړ شو چې دا ویریفای شي نو دی به بیا موږ اوس دلته دا زه ګورم چې څه پکې غلط نه شي. دا ټول قصه موږ چې کله ویریفای کړو نو موږ به بیا هغې خپل لوکیشن لای رالو او دلته کاناډا چې ده موږ پاکستان چې دی به موږ کاناډا کوو ځکه چې د کاناډا دغه دی. او دا انفارمیشن چې کوم دی نو هغه هلته موږ به یو دا انفارمیشن به دې ځای نه وړو یو به هلته انټر کوو ځکه چې اوس دا زموږ دغه چې کوم جوړ شو هایپر ویلیټ نو دا د کاناډا بینک یو قسم له جوړ شو. نو دې ځای نه به موږ د خپل ټول دغه چې کوم دی دا 4-5 انفارمیشن چې کوم دی دا به موږ دغه کو او موږ به وایو چې موږ رجسټر کا. نو دلته اوس تاسو کتی شئ چې لکه دلته دا د کاناډا د بینک دپاره دا زموږ اکاونټ جوړ شو. دا تاسو وګورئ لکه اوس دلته دا نورې د دې خپل دغه چې کوم دي اکاونټ سمري دا اکاونټ ډیپازټ اکاونټ دا ټول انفارمیشن دلته تاسو بیا دا تاسو ډیفالت اکاونټ جوړ شو. دلته بیا تاسو کتی شئ. خو څنګه چې ما خبره وکړه لکه دا چې موږ کله دا برابر کو نو هلته د پاکستان هغه نوم هلته موږ کټ کو کاناډا هم ولیکل او بیا دا ټول انفارمیشن موږ هلته ویوړو او هلته یو په امازان کې سبمیټ کړو. نو زموږ لکه دا هایپر والټ چې دی دا د کاناډا یو قسم له اکاونټ جوړ شو. ټیک ده. زما خیال چې تاسو پوه شوي. ښه ډیمو تاسو وکته په دې کې به تاسو پوه شوي چې لکه موږ څنګه هایپر ویلیټ دغه اکاونټ کولولی شو او بیا هغه د خپل امازان سنټرل اکاونټ سره موږ هغه اټیچ کولی شو. موږ ته بیا چې پروډکټ خرڅېږي نو موږ ته به پیسې په دغه طریقه راځي د امازون به هایپر ویلیټ ته ولیږي او هایپر ویلیټ نه به بیا زموږ بینک اکاونټ ته راځي. دا خو شو 2 سټیپه بنیادي 2 سټیپ. او دریم سټیپ دا دی چې لکه موږ به پروډکټ سرچ څنګه کوو. موږ اوس لکه موږ ته پته نشته موږ په دې دغه فیلډ کې نه ویو نو موږ به دا ګورو چې یاره کم پروډکټ موږ له فایده کوي پروډکټ به موږ څنګه ګورو. بیا به د هغې کمپیریزن په امازون د کمپیټیټر سره څنګه کوو او بیا به هغه چې دی نو په علي بابا باندې موږ که سپلایر ته دغه کوو دا رابطه کوو نو هغه به څنګه کوو او څه څیزونه به ګورو. نو دا په دې موضوع باندې به اوس راځو. اصل کې زه تاسو بیا یم چې پروډکټ ریسرچ طرف ته بیا چې که تاسو خپل برانډ جوړوئ برانډ انټروډوس کوئ نو هغه هم کولی شئ. او که کوم ملګري دي چې یاره برانډ نه انټروډوس کوو موږ صرف چې دی نو خپل پروډکټ سیل کوو نو هغه هم دا لاره خپلولی شي. خو بنیادي خبره دا ده
که فرض کړه تاسو انویسټمنټ کوئ چا سره پیسې لګي نو د برانډ نه کوي که چا سره پیسې انویسټمنټ کوي نو هغه پکار چې خپل برانډ انټروډوس کړي د برانډ ډېرې زیاتې فایدې دي او هغه دا ده چې لکه کله دی روان شي نو بس بیا نوم روان یا بیا ستاسو پروډکټ ډېر په اسانه باندې خرڅېږي او بیا که تاسو نه غواړئ او نور نه چلوئ نو هغه برانډ تاسو دا برانډ نوم هم خرڅولی شي هغه تاسو له ډېرې پیسې کولی شي نو پر روانه ویډیو کې به زه په دې پروډکټ ریسرچ باندې خبرې کوم زما سره اوسئ الله په امان